د مالیې وزارت اړوند د ملي پراختیا شرکت له لوري د خوشتېپې کانال رغنیزو چارو پرمختګ 20 شرکتونه او 2109 فعاله ماشینري رغنیزې چارې پر مخ وړي. د 22 میلیونه متر مکعب ځمکې د کیندلو چارې بشپړې شوي چې ورسره د کانال په مسیر پرته 480 جریبه ځمکه د کرنې او کښت په موخه هواره شوې او په ټولیزه توګه د رغونې چارو 21.7% پرمختګ کړی. په دغه ملي پروژه کې له 3000 څخه زیاتو هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. د ملي عوایدو د ضایع کېدو او اضافه وزن د مخنیوي په موخه د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست په لومړي ځل د پکتیا ولایت د ډنډ پټان په ګمرک کې د صادراتي توکو لپاره انالوګ تله فعال او ګټې اخیستنې ته وسپارله. د هیواد د سترو عایداتي سرچینو د پرمختګ هڅې د مالیې وزارت اړوند دولتي شرکتونو څخه د ملاتړ او د چارو د پرمختګ او شفاهي ارزونې په موخه د دولتي شرکتونو مدیریت پلاوي غړو ته روزنیز ورکشاپ ترسره شو. د کارکونکو ظرفیت لوړونې او مسلکیتوب ته ژمنتیا د مالیې وزارت د کورنۍ پلټنې عمومي ریاست لوري په لار اچول شوي روزنیزو ورکشاپونو یو شمېر ترینرانو او ممتازو ګډونوالو ته ستاینلیکونه ورکول شول او د هغوی د ښو کړنو ستاینه وشوه. تاسو معلومه ده چې مفتش چې څومره په کار پوهیږي نو هغومره ډېر خدمت هم کولی شي او لهذا هغه بررسي ډېره ښه بررسي وي. اخلو د خاور کې ساده حریات تیریو لخپل سره د عادي او پراختیایي بودیجې د لګښتونو د کنټرول چارې ترسره کوي. د مالیې وزارت مالیه او حسابي ریاست په مرکز او ولایتونو کې د اړتیا وړ بودیجې د تنظیمولو او کنټرول دنده په غاړه لري. دغه ریاست تل هڅه کوي ترڅو د اړتیا وړ بودیجه د کلنۍ بودیجې د منظورۍ له مخې په مصرف ورسوي او د غیر ضروري لګښتونو مخنیوی وکړي. تیرو کلونو کې په طور اوسط 1 میلیارډ افغانۍ موږ عملیاتي بودیجه مصرفوله. سږکال هغه بودیجه 1500 میلیونه افغانۍ ته راکښته شول، یعنې 1500 میلیونه افغانۍ موږ صرفه‌جویي وکړه. په ملي عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په تیرو 6 میاشتو کې د کندهار ګمرک او د ننګرهار مستوفیت 6 میلیارډ او 9 میلیونه او 4 لکه 20 زره افغانۍ عواید راټول کړي او ملي خزانې ته یې تحویل کړي دي.